دا د پوسټ سیستم د پی ایچ پی کې کومه لکه اوس دا هغه چې دی که نه نیوز ویب سایټ زه راوړم بی بي سی پښتو صحیح ده کورپاڼه نو اوس دلته خو دا نیوز دی را پاس کوي که نه ګوره دا اوس ګوره دوی خو پرون یو رقم خبرو که نه یا مثال ګنټه مخکې یو رقم خبر اوس یو نوی خبر پکې خپور شوی ټایټل یې دلته ورته لیکلی ګوره ټاکنو کمیسیون 3000 محلونه ارزول شوي صحیح ده ښه اوس دا پوسټ څنګه دی را پاس کړی دی آیا دا ایچ ټي ایم ایل کې په ډریم ویور کې ایډیټ کړی دی او بیا پاس کړی نه دا یو بل ځای نه دغسې یو فارم لري څه لري یو داسې یو فارم غوندې لري فارم کې ډیټا لیکي ټایټل هم ورکوي او را پاس کوي صحیح ده یو زه دا علم بل لر کوم چې دا څنګه ترسره صحیح ده نو زه راځم ډریم ویور خو اوس ایډمن نه جوړوم لږ لږ زه هماغې سیټ ته تاسو راکش کاږم خو چې انشاءالله چې تاسو به پوهېږئ دا ډېر مهم دی بې اندازې زیات مهم دی دا ورله کوم دې ته زما اراده وه خو چل چل کې اوس دې خوا راولم چې اوس صرف همدا ذهن راولم ګوره پوسټ سیسټم دی صحیح ده انزرټ ته راځي فارم له راځي صحیح ده او راځي څه شي ټیبل نه ټیبل کې یو ولې بس صحیح ده دلته ورکې چې پوسټ ټایټل صحیح ده او پوسټ کنټینټس صحیح ده دا لږ سنټر ته راوړم سیل پیډینګ 0 سیل سپیسینګ 6 0 صحیح ده او دا شی نه لږ زیات کړو صحیح ده لږ سټایل به هم ورکړو زما دا سټایل رښتیا خبرې نه خوښېږي زه اکثر له دا سټایل استعمالوم زما دا سټایل خوښېږي لږ به سایز ورکړي څوارلس صحیح ده او دلته به ورکړو انزرټ فارم ټیکسټ فیلډ کینسل صحیح ده لکه اول به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دلته ما سره تیار یو دغه شته دی لوکل هوسټ سلش ایکس یو پی ایچ پی ویب سایټ را سره شته خو دې کې څه کار نه دی شوی زه هم دا خو تیاره لیکنه ده پوسټ دې دلته را پاس کېږي چې کله یو سړی پوسټ پبلش کوي که نه دلته دی مطلب تاسو پوه شئ صحیح ده که نه نو دا خو اپډیشن سیسټم غواړي که نه هوم پیج دی صحیح ده هوم پیج دی دا پوسټ باید اپډیټ شي صحیح ده نو دې دپاره دا سیسټم جوړ دې ته به لږ ویډ ورکړم شپږ شپېته نه اته اتیا یا نهه صحیح ده او پوسټ کنټینټ کې به یو زر یو هغه راوړم ټیکسټ ایریا به کینسل دې له به ورکړم 55 نه او کنټرول ایس سره به دا فایل سیف کړم صحیح ده په ای ایکس کې به سیف کړم ای ایکس فولډر چې کوم ما سره دی صحیح ده په دې کې څه نوم سره پوسټ ایشو او زه به دا اوس ویزټ کوم به local host slash ex slash post then نو لږ به د دې سایز غټ 75 صحیح ده لږ به یې وړوکی کړو لږ به یې صحیح ده لږ هایډ به هم څنګه وکړو هایډ به یې 8 نمبر کې 10 یا بیخي به زیات صحیح شو او بیا دلته کلیک کړئ انزرټ فارم او بټن کینسل صحیح ده پبلش پوسټ صحیح ده او بټن نیم بچ شي سبمټ یار یو ته خو به نوم هم ورکړو پوسټ سبمٹ پوسٹ آؤٹ ٹائٹل صحیح بس کنٹرول اس ڈیٹا بیس کوڈ ته ضرور دی کنه کوم اپلیکیشن چې ته جوړې دا به ډیټا بیس تلاش پی ایچ پی مای ایډمن ته بلاش صحیح ډیټا بیس ته چې کله راغلی صحیح به وسو کې ټیسټ لاست سیکنډ لاست ټیسټ دی کنه
ټیسټ کې به د پوسټ په نوم یو ټیبل جوړ کړي چې په نوم پوسټ په نوم څومره دغه به ورکړي څو دانې پکار دي څلور نه درې دوه خو دا دي که او درېیم نمبر کې آی ډي صحیح ده پوسټ آی ډي انټیجر صحیح ده او پرایمري کی صحیح ده ټایټل ټیکس کی پوه شو او کنټینټ ټیکس او بیا د نه بعد سیو پوه شو ګورئ اوس کوډ ته ګورئ زه به دا ټول شیونه کلوز کړم دا شیونه لږ دلته ورانې جوړ کړی دلته به کلیک کوډ ته به راشو صحیح ده کوډ ته چې کله راوړو کوډ به ورته کوو که دا به ورک کړو صحیح کوډ به کوو که نه دوی کوم شي نو کنیکشن پکار دی که څه کوم یو خو مخکې کنیکشن چې هماغه انکلود ساده خبره کوټیشن ټاګ SQL دا غلط دی ګوره بیخي دا غلط دی غلط دی که نه ځکه دا کم فولډر کې چې تا دا پوسټ ډاټ پی ایچ پي سیف کړی دی په هغې کې د اسکویل کنیکشن په نوم فایل نشته ځکه دا موږ تاسو سیف کړی خو چی کې دا فایل بل فولډر کې نو اوس چې دی نه د کوډ په واسطه وځي او هغې فولډر ته ځي نو دی نه مخکې به څه شی ولیږي ډاټ ډاټ سلش کم فولډر کې موږ سره PHP انډرسکور کلاس بیا سلش ډاټ ډاټ بهر لاړ شه سلش کم فولډر ته PHP انډرسکور کلاس ته او پای کې اسکویل کنیکشن راوړه صحیح نو چې کله تاسو په یو فولډر کې ولاړ او د کوډ په واسطه دا فولډر نه وځي نو اول چې وځي څه به لګوئ ډاټ ډاټ سلش د فولډر نوم بیا سلش فایل نیم صحیح دا باید تاسو ضرور یاد کړئ ما خبره ده هغه دواړه ټیکسټ فیلډ او ټیکسټیریا چې دي که نه آینه څه جوړوم صرف آینه صرف څه جوړوم ویریبل جوړوم دې اوس نیم شي پوسټ صحیح ګوري دواړه نم ویریبل اف که څوک ټایټل ورکړي خالی R variable content so खाली वर्क नमाज एक को का h4 slash h4 से बस exit else اما خبره ده بس changes دومره نشته ها send post की چیه ده database ته راشي
title or content. Values variable title چې بره مې کوم variable declare کړی او variable content چې دا f کې چېرته mysql underscore query bracket start کومه query send query نو ایک کو کرا تھا page 4 کی h3 کی post publish شهر رقم successful मेमोरी को हाँ एक बड़ी तो स्टाइल और सही h4 style is equal to font सही by style logo green foundation this is a little bit knowledge of CSS should be you have announcing very quick. معلومات پکارو ها نه هډیره ناممکنه خبره هم ده چې دا کوم ټایټل ما ولیکلو دا به خیر واچي الله دې زر اعلان کړي پوسټ نه لري حالته وشته که نه ده ورو چې شي وایي نه غلطی ده ما سره دلته شي ده نه آی ډي خپل د دې شي نوم د ټایټل د نوم د پوسټ د دې شي د سره एल्स की गोरा गोरा बड़ा खबर है भाई इसमें बड़ा खबर है एल्स की हाँ गलती दादा चे दा एसक्यूएल कनेक्शन चे कम दे वह ई ड्राइव की सी ड्राइव वैम की www.php_class की एसक्यूएल कनेक्शन यदि कनेक्शन द कम क्लास दादा सर दे क्लास डी की सर तो वह चीज़ सर टेस्ट डी रिफ्रेश अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पेस्ट कम कंटेंट हाँ बड़ा मुश्किल वही खैर है टेस्ट डीबी बने क्लास डीबी बने टेस्ट डेटाबेस नो तला टेस्ट पे करना होना असुंदर से न वही तो बच्चे वाला जैसा हाँ डेटाबेस तला
ايش پوسټ دلته راغی ګورئ صحیح ده دلته راشي دا هوم پیج چې کوم دی دلته به ریټریو کوئ اوس صحیح ده نو کنټرول او سره هغه ای ایکس چې کوم فولډر دی که لکه ستاسو پوسټ ډاټ پی ایچ پي شته که نه او انډیکس ډاټ پی ایچ پي به اوپن کړئ دلته به راشي ګورئ دا خط به څنګه کوي ختم او کوډ ته به راشي اول به دې نه پاس کنیکشن جوړ کړئ دلته به کنیکشن جوړ کړئ include location دا طریقہ به استعمال بیا ورته ولیکئ select is equal to quotation select all from ټیبل نوم څه و ټیبل post یو ویریبل به جوړ کړئ صحیح ده is equal to quotation select all from post صحیح ده بیا ورته ولیکئ چې ته نه select کا content ته نه select is equal to quotation یو ویریبل content په نوم والی is equal to mysql underscore query او bracket start variable select query په واسطه چې په واسطه select مې ورته دلته مې دا ویریبل ځکه ورکړو چې مخکې مې دا ویریبل جوړ کړی بیا به تاسو ولیکئ while loop چې ولیکئ while چې موږ کله ولیکلو بیا به یو bracket کې یو نوی variable start کې is equal to mysql underscore fetch underscore array به ولیکئ bracket start variable د دې variable نوم به ورکړئ چې content دی او دا اوس به د دې دواړو بریکټو ترمنځ تاسو سره چې ډیټابیس کې دا کم کالم دي درې دي کنه د دې درې واړو نه به چې جوړ کړي ویریبل به جوړ کړي اول د آی ډي نه جوړ کړي چې ټول ویریبل رو ګوره ښه رو مې ځکه راوسته دلته مې ډیکلیئر کړی او په دې کې به ورته ځکه ورکړي چې آی ډي به ورکړي دا آی ډي ما د کوم ځای نه ورکړه دا د ډیټابیس کې بیا یو بل جوړوم د ټایټل په نوم باندې ویریبل او په دې کې مې رو ورکوم صحیح ده چې ورکوم رو ځکه چې ما ته دا ټایټل رالي دا چې په واسطه رالي د مایسکویل نه د رو په واسطه رالي او ته ورکوم ټایټل او بیا ورکوم ویریبل کنټینټ از ایکوال ټو رو او دا ورکوم کنټینټ صحیح ده کنټرول یې سم وکړم اوس دلته به ټایټل ایک کو کوي ځکه چې H2 کې ټایټل پکار دی صحیح ده ایک کو کرا था PHP पर स्टार्ट की दगा के H2 की او ایک کو کرا था ټایټل چې ارزه کې تاسو ایک کو کوي بس ایک کو دا تاسو باندې پابندي نشته صحیح ده او بل بچی راته ایک کو کوي کنټینټ به ایک کو کوي صحیح ده دین لاندې کنټینټ نو بستان دې برا کو شي پی باور کوي پی کې باید کنټینټ راشي د ډیټابیس نه پاراګراف شکل صحیح ده دې کې وړي کې PHP start एक को वेरिएबल कंटेंट दा कंटेंट सही दा टाइटल सही कंट्रोल एस نو درته وایي چې کار دې صحیح وشو خو mysql underscore رو کې دې لګه مساله ده کار شوی دی موږ دا نشته هغه چې ته ورکی غلطي ګورو چې لیکل array supplied units are not related صحیح دی دا کار کوي خو دا به زه چې کوم جدا شي تاسو یو ځل دې ته وګورئ اوس ګوره دلته خپله راغی نو اوس یو کس وایي چې یاره زه دلته بل پوسټ را پاس کوم صحیح ده نو لکه نیو پوسټ او انفارمیشن
نو ګوره دا نوی پوسټ راغی کنه او چې دلته دا ریفرش کړم زوړ پوسټ لري کېږي نه راځي دا څه مسله ده ګوره